د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی نن د لوګر ولایت له قومي مشرانو، علماو، متنفذینو او مجاهدینو سره وکتل. په دغه کتنه کې د لوګر ولایت والی ښاغلي قدرت الله امینی د کورنیو چارو له چارسنبالي وزیر او راغلي پلاوي څخه مننه وکړه او د لوګر ولایت د ولسونو په استازیتوب یې دوی ته ښه راغلاست وویل. تشریف آوری جناب فضیلت مآب محترم الحاج سراج الدین حقانی صاحب مشهور به خلیفه وزیر وزارت امور داخله امارت اسلامی افغانستان را به نمایندگی از ولایت لوگر و از قوم تبار مجاهد و مجاهد پرور ولایت لوگر خیر مقدم گفته برایشان خوش آمدید میگویم. وروسته د پکتیکا ولایت والی مولوی عبدالله حسینی خبرې وکړې او د لوګر ولایت ولسونو د جهادي بهیر د بیانولو ترڅنګ د ښاغلي خلیفه صاحب حضور ته د یاد ولایت ولسونو غوښتنې مطرح کړې. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه برېښنا دغه ولسونو ته په کافي انداز کې ورکړل شي. جناب دلته ښه معادن دي، داسې معادن دي کنه چې هر یو د ملت او د ولس یوه لویه سرمایه ده. نو بناً غوښتنه مو دا ده چې دغه معادنو د استخراج دپاره چې په قانوني شکل باندې وشي. د کابل ولایت والی مولوي محمد قاسم خالد د غونډې بل ګډونوال و او د لوګر ولایت د شهید پروره ولس په جهادي کارنامو یې خبرې وکړې او د کورنیو چارو له چارسنبالي وزیر څخه یې د لوګر ولسونو ته د لا پاملرنې غوښتنه وکړه چې د لوګر مجاهدین قاطع اکثریت، مشایخ، علماء کرام، د مدرسو طالب العلمان، د پوهنتونو استادان، د مکاتبو استادان او د پوهنتونو د مکاتبو شاګردانو معنا دا ده چې د لوګر جهاد د اهل علمو کړی ده، که هغه د دیني علومو ماهرین وو او که د عصري علومو ماهرین وو. غونډې ته د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم وینا وکړه او د لوګر ولایت د مجاهدینو له سرښندنو د ستاینو ترڅنګ دوی ته د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. ښاغلي وزیر په خپلو خبرو کې وویل موږ تل د خپل جهاد او مجاهد پالونکو ولسونو په خدمت کې یو او د شهیدانو کورنیو سره نقدي مرسته وکړه او په راتلونکي کې هم د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته د لا نورو مرستو ژمنه وکړه. چې د لوګر مجاهدین چې کوم دي، لوګر وروڼه چې کوم دي، د تاسو په ستومانیو، په تکلیفو، د تاسو په قربانیو څوک سترګې نشي پټولی، ولو که تاسو د خدمت نه محرومه شوی انشاءالله الرحمن چې موږ به ډېر کوښښ وکړو، ډېر کوښښ وکړو چې تاسو ته د خدمت زمینه برابره کړو. د کومو غوښتنې وړاندیزونه چې تاسو وکول زما په صلاحیت وخت چې کوم انشاءالله هغه به زه پوره کوښښ وکوم. ښاغلي وزیر په خپلو خبرو کې د لوګر ولسونو قربانۍ او سرښندنې د جهادي کاروان په سپېڅلي بهیر کې ارزښتناکه وبللې او ټولو لوګر میشتو ولسونو ته یې د هر راز همکارۍ ډاډ څرګند کړ. همداراز ښاغلي حقانی صاحب وویل د کوپر سره مبارزه او مقابله بې ماشه او بې امتیازه شوې په داسې حال کې چې زموږ هر څه په خطر کې وو، خو الله جل جلاله د کلک عزم او هیوادنۍ مینې داسې اجر راکړو چې پایله کې یې اسلامي نظام حاکم شو. اوس مو نوي مسؤلیتونه دا دي چې دا صف واحد او د هغو ارمانونو مطابق وساتو چې د تحقق لپاره یې ډېرو سپېڅلو مجاهدینو ځانونه قربان کړل. اوس د بل امتحان وخت دی چې د دې مؤمن ولس په ژوند کې مثبت بدلون راولو او ژوند یې ښه شي. موږ د کفر سره مقابله چې کوله چې موږ تاسو سره یو ځای ته کړي وي، نه مو چاته معاش ورکړی، نه مې چاته په وخت بل امتیاز ورکړی، نه یې ماته راکړی دی، سراسر یې موږ ټول توان وکړه نه و، مال مو په خطر کړو، دین مو په خطر کړو، خو د خپل ایمان د مسؤلیت له وجې موږ مجبور وو. نن هم چې خدای تعالی د ډېر قربانیو تکلیفونو وروسته الله جل جلاله ته فتح مبینه راوستله، یو خرق العادت کار و چې خدای جل جلاله داسې
دغه مغروره دښمنو ته چپا کړو چې د حیرانتیا خبره ده نن دوی ولا فکرمند دي چې څه وشول څه را جوړ شول. په پای کې د یاد ولایت مجاهدینو او مشرانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر ته د عزت پګړۍ ورپه سر کړه.